د واقعي پایلو لرونکو ورکشاپونو د راول ته اړتیا ده. دغه ټکی لغمان والي محمد آصف نن ورځ د ګډون د فن په اړه جوړ شوي د ورځني ورکشاپ کې د پرانستې په مراسمو کې څرګند کړ. دغه ورکشاپ د USAID اصلاح په مالي او تخنیکي همکارۍ سره د ولایت مقام او بیلابیلو ریاستونو د 26 کارکونکو لپاره دایر شو. په دغه مراسمو کې د بشري سرچینو رئیس سرحدي ځواک هم حضور درلود. په پیل کې د اصلاح د ولایتي دفتر مشر منصف نورالحق د اصلاح د پروګرامونو راتلونکو برنامو د ګډون د فن د ورکشاپ په اړه د ولایت رهبری او د ورکشاپ ټولو برخوال ته معلومات ورکړل. د ولایت مقام او ټول ریاستونو له همکارۍ او ملاتړ څخه یې مننه وکړه. لغمان والي محمد آصف ننګ د واقعي او مثبتو پایلو لرونکو ورکشاپونو جوړولو د بشري سرچینو د پیاوړتیا او د محلي ادارې د کارکونکو د ظرفیت لوړونې لپاره ګټور یاد کړل. نوموړي ویل اړتیا لیدل کېږي چې ظرفیت لوړونه، فکري روزنه او څارنه په منظمه او دوامداره توګه ترسره شي ترڅو ټولې ادارې وکولی شي د وخت د غوښتنو سره سم ولس ته خدمتونه وړاندې او د ښې حکومتوالۍ بهیر چټک کړي. همداشان نوموړي زیاته کړه که هره اداره ښه روزل شوي مامورین ولري کولی شي چې خپل کاري پلانونه په منظمه توګه تدوین، ترتیب او تطبیق کړي او په ښه توګه ترې څارنه او ارزونه ترسره کړي. لغمان والي د اصلاح دفتر څخه مننه وکړه چې لغمان ولایت کې د پام وړ لاسته راوړنې او ښه فعالیت لري او له یاد دفتر څخه یې په خپلو کاري ساحاتو کې د لا زیاتو کړنو او فعالیتونو هیله وکړه. د یادونې وړ ده چې دغه ورکشاپ به 2 ورځې دوام وکړي او تر پای ته رسیدو وروسته به پایلې په پرله پسې توګه تعقیب او وڅارل شي.